پوره 3 اونۍ پوره شوې چې د تورخم دروازه د لوی بارونکو موټرو پر مخ بنده ده او د دروازې دواړو غاړو ته په زورګونو لوی موټرې له بار څخه ډکې ولاړې دي. د لویو بارونکو موټرو چلونکي وایي د ترانزیتي لارې د بندښت له امله دواړو غاړو ته په لوی موټرو کې بار مالونه خراب شوي او د زرګونو موټروانانو کارونه په ټپه ولاړ دي. غټ یو مشکل دی زموږ دپاره چې کمې خرچې دي کمې روپۍ دي هغه هم ټولې وخوړلې. اوس په دغه انتظار باندې لکه هر سړی وایي نن خلاصېږي او سبا یې خلاصېږي. موږ ته یو داسې یو لاره معلومه شوې وای چېرې دا موټر هم په ځای پرېښي وای چې تللي وای یوې خوا ته یو مشکل موږ ته حل شوی وای. پته یې نه لګي چې دا لاره به کله خلاصېږي. موږ ورځې 1000 روپۍ تاوان دی، مالوالاګانو ته هم تاوان دی، دولت ته ټولو ته دغه کاټنې وګوره نرم بار کړي. اوس دومره څه حل نه راوځي چې موږ ته لاره وښیي چې یا کېږي یا نه کېږي. دا زموږ نن 9مه ورځ ده او دلته ولاړ یو ډېر په زرهاو ګاډي ولاړ دي، دخوا هم ولاړ دي او اخوا هم ولاړ دي او دا انار موږ بار کړي دي او دا ټول انار خراب شو. په دې به څه رزلټ راوځي او دا به څه کېږي. موږ تاسو لږ هغه وکړئ چې دغه څه موږ له یو وسیله را پیدا کړئ او څه هغه جوړ کړئ چې دا ګاډي خپله واوړي. د ننګرهار ولایتي چارواکي وایي د تورخم دروازې د بندښت له امله په هیواد کې پر توکو کوم منفي اغېز نه دی پرېوتی، خو د ترانزیتي لارې د بندښت له امله دواړو هیوادونو ته زیان رسیږي. د ولایت وین عطاالله خوږیاڼی وایي د تورخم ترانزیتي لارې د بندېدو له امله هره ورځ په اوسط ډول 65 میلیونه افغانۍ حکومتي ادارو ته زیان رسیږي. کوم معلومات چې موږ سره شریک شوي وو په اوسط ډول هره ورځ په افغانستان کې یا په ننګرهار کې د تورخم له لارې سوداګرو ته چې کوم دوی لیږد رالېږد کوو 65 میلیونه افغانۍ زموږ حکومتي ادارو ته یوازې زیان رسېدلی وو. خو یو موضوع هغه ستونزې او هغه زیانونه چې پخوا وختونو کې موږ ته غوښتل په وروستیو کې د دوی مخنیوی شوی دی، ځکه زموږ سوداګریزې اړیکې له نورو هیوادونو سره چین، تاجکستان، هندوستان، ایران او نورو هیوادونو سره برابرې شوي. بلخوا د لویو بارونکو موټرو د اتحادیې غړی محمد زمان احمدزی وایي کوم تاوان چې د تورخم دروازې د بندښت له امله افغان لوري سوداګرو او حکومتي ادارو ته رسیږي د دې په 2 چنده زیات تاوان پاکستان ته وړي. دغه ضربه د موټردارانو چې کومه ضربه ده پاکستان ته لمونږ د افغانستان له حکومت نه پاکستان ته ضربه ډیره ده. که 100 میلیونه د منګه حکومت ته صدمه رسیږي نو 200 میلیونه پاکستان ته هم صدمه رسیږي. اوس په زرهاو لارې د منګه بونډ نه دغه اړه میساري دي هغه اړه میساري دي. دیو ته باید زر تر زر اجازه پاکستان حکومت اجازه دی ته ورکړي. که 100 میلیونه موږ ته تاوان در نو 200 میلیونه هغوی ته تاوان رسیږي. د تیرو 3 هفتو په جریان کې د تورخم تړل شوې دروازه یوازې د 2 ورځو لپاره د هغو مسافرو پر مخ خلاصه شوې کوم چې د قانوني اسنادو سره په پاکستان کې بند پاتې وو، خو تر اوسه لوی موټرو ته د تګ راتګ اجازه نه ده ورکړل شوې او دواړو خواو ته له توکو بار د ډکو موټرو قطارونه ولاړ دي.